څنګه کولی شو خپل اپلیکیشن او همداراز خپل فلمونه او عکسونه له خلکو څخه پټ وساتو. زه به په دې ویډیو کې تاسو ته داسې طریقه وښیم چې تاسو به خپل عکسونه او اپلیکیشن یې داسې پټې وساتئ چې هغه به ستاسو د ګوتې په ذریعه خلاصیږي او همداراز که تاسو رقم کوډ ورکړئ په هماغه ذریعه باندې یې خلاصولی شئ او هېڅوک هم نشي کولی چې عمل ته ورته داخل شي. نو راځئ کوم چینل نه یې سبسکرایب کړی نو چینل سره سبسکرایب کړئ او سره په څنګ کې د زنګولي نشان هم ضرور ووهئ. نو کوم ویډیو نه لایک کړئ ویډیو لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ. راځو د ویډیو په طرف. ملګرو نو به تاسو راسئ هر موبایل دا نوي موبایلونه چې دي کوم ملګرو مثلا جی اپ ټیس اپ ټیس شته سامسونګ موبایل او د ملګرو د آیفون او دغه موبایل په اړه زه معلومات نه لرم چې هغوی کې به یې که به نه وي. نو ملګرو دغه فولډر د سکور فولډر ملګرو زه به تاسو ته نښاني کړم ملګرو. دا سکور فولډر ملګرو دا تاسو لیدلی شئ خپل هم سکور فولډر د ملګرو په دې کې ډېر کېښوبایي زه به تاسو ته وښیم. تاسو دا کولی شئ د خپلې ګوتې په ذریعه یې کنټرول کړئ او همداراز ملګرو تاسو کولی شئ د کوډ ورکړئ یا هر رقم کوډ چې تاسو خوښوئ په هغه باندې یې خلاصولی شئ. ملګرو په دې کې دننه کې که تاسو وغواړئ چې اپلیکیشن یې خپلې کې فعاله کړئ مثلا فیسبوک واتساپ ایمو هر څه چې فعاله کړئ نو د دې مسیجان د باندې څوک نشي کتلی یعنې هېڅ شی اعلانات هېڅ شی د باندې نه راوځي. نو ملګرو په دې کې خوندي. نو راځو زه دې کې تاسو طریقه ملګرو دا تاسو پټولی یم چې که وغواړئ چې تاسو یې له دې ځای څخه پټ کړئ د خپل موبایل له سکرین څخه. نو ملګرو دا به تاسو دا راکش کړي نو بیا به تاسو دلته راسئ ملګرو. زه به تاسو طریقه وښیم. دلته ملګرو لیکلي دي سکور فولډر. نو په دې ځای کې دا سکور فولډر چې دا یې ووینئ ملګرو ته ګورئ هلته به ملګرو ورک شي تاسو بیا خپله هم ووینئ. ملګرو سکور فولډر ورک شو تاسو وینئ دا ځای خالي شو سکور فولډر نشته. زه اوس بېرته سکور فولډر راوړم تاسو لیدلی شئ ملګرو. زه به تاسو طریقه ټوله وښیم. نو دلته ګورئ بېرته ملګرو زه سکور فولډر راوړم دلته وکې کوم بېرته به ما سکور فولډر هلته سکرین ته راشي. نو ملګرو دلته ګورئ تاسو بېرته راغی. نو زه په دې باندې ملګرو کلیک کوم. تاسو هم داسې کلیک وکړئ ملګرو چې تاسو لري. ما کوډ ورکړی ده ملګرو زه فقط خپل کوډ ورته وارد کړم. سمه ده ملګرو تاسو لیدلی شئ په ګوره زه په هغه باندې یې خلاصولی شم په انګوش په فینګر پرنټ تاسو لیدلی شئ په دې خط کې ملګرو دلته فینګر پرنټ باندې یې خلاصولی شم. ونیئ تاسو دلته ما فینګر پرنټ هم ورکړی ملګرو. زه فینګر پرنټ باندې نه خلاصوم خپل کوډ ورته واردوم. سمه ده نو تاسو لیدلی شئ ملګرو. زه به تاسو ته دا طریقه نن ټوله وښیم. نو ملګرو تاسو ځینې ما خپل کوډ ته وارد کړه زه اوس دا خلاصوم. سمه ده نو دلته زه ورته راغلم ملګرو. تاسو لیدلی شئ دلته ما دا یو څو اپلیکیشن یې راوړی دي خو فعاله کړی مې نه دي ملګرو. تاسو لیدلی شئ ګالري ده ملګرو همداسې کامره ده ایمیل ده ملګرو ټایپینګ کیبورډ ده لیو ارټ ده نو ملګرو واتساپ ده هر رقم اپلیکیشن تاسو وغواړئ راوړی شئ. نو دې طریقه به تاسو وکړئ تاسو څنګه راوړی شئ ملګرو. نو د اډ فیل باندې تاسو مثلا کلیک کړئ. نو دې ځای څخه تاسو دلته ملګرو تاسو کولی شئ ویډیو عکسونه اډیو ډیکمنیټز او داسې نور شیان راوړئ ملګرو. دا بلکې اډ اپ ده ملګرو. دو باندې اډ اپ کې ملګرو تاسو بېرته اپلیکیشن یې دلته راوړی شئ. مثلا تاسو اپلیکیشن راوړئ ویې دلته پکې فعاله کړئ نو څوک نشي کولی د تاسو اپلیکیشنو ته لاسرسی ولري او ستاسو کار درته خراب کړي. نو ملګرو دلته بیا اپونه بېرته ایډیټ کېږي ملګرو. مثلا که داسې دننه په سکور فولډر کې پټوی یم څه انسټالوی یم څه یعنې بېرته یې ړنګولی یم څه نو هر رقم طریقه به بېرته سکرین ته هم راوړی شئ ملګرو. نو که تاسو بېرته غواړئ مثلا چې دا چې ووځي دا کولپ کړئ یو ډېر ځای خپله کولپېږي ملګرو. نو که تاسو غواړئ چې مثلا دا کولپ کړئ نو بیا په دې کونج کې دلته لوک لیکلی ده ملګرو. تاسو لیدلی شئ په دې لوک باندې کلیک کړئ. تاسو وینئ زه به په دې لوک باندې کلیک وکړم او له دې ځای څخه به بلکل ووځي او زما سکور فولډر به کولپ شي. ملګرو تاسو لیدلی شئ کولپ شو ملګرو لوک کړ. تاسو ولیدل ملګرو دلته زه اوس دا ورته کوم زما سکور فولډر بېرته کولپ ته هېڅوک د چا پلار هم نشي کولی چې زما سکور فولډر ته بدون د ما له کوډ څخه داخل شي. نو ملګرو که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو په مخ له ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان خدای مو مل شي.